د یوسف جان له دې خبرو راله نن بالکل زړه د جلانه ډک کو. کله چې م ښځه کوئ دا یو قمقله خبره مې یاد لرئ نو ډېر دا یو د عزت د خلکو کې ښځه کوئ. له چرګ کوچر بې غیرتو خلکو کې بالکل ښځه مه کوئ چې سبا بیا شرمئ. دغه یو ځوان یې لاړ، دا د دې ښځې د کمسلې د وجې لاړ، وفات شو، شهید شو. سر یې ترې کټ کړی، لاسونه یې ترې کټ کړي دي. د څه د وجې نه؟ د لچرې کوچرې د ښځې د وجې نه، د ډمې د ښځې د وجې نه، د چا چې اصل نه معلومو او بې عزته نسلي نو د هغې د وجې نه. راځئ نوره دا انټرویو ګورو، بیا برته د حقیقت په خپله پته ولګي چې د څه د وجې مړ کو دا هلکو او په څه مړ کو. نو ویډیو راسه اخري پورې وګورئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ ځکه چې نور خلک ته عبرت والي. نو راځئ دا ویډیو ګورو. فوراً د روجماتې په ځای پاتې شو، منډې منډې هلته کې ځان ورسو چې موږ ته بوربند لاش پروت دی چې دایي ملاحظه موږ سرسري وکړله، نو په هغه پسې نه لاس شته دی نه ورپسې سر شته دی. مقتول د ماشومې د خولې نه داسې یو خبره راله چې زما مور 2 کسان راغوښتي دي، زما پلار یې په هغې باندې وجلی دی. بیا چې د ما څنګه روچت کې دغه دوران کې د بیا ماله مری ته لاس واچو چې بیا زور راکړه، بیا مې بل ټپ ورکړو. پس اټک ته پسر وکړو. او جی نو تا بیا دا لاس چاته ګرځو؟ چېرته دې ښخ کړو؟ لاس همدلته جندي غاړې ته غورځولی جي. همدې چاړه راواخېسته، دم ته یې وویل ما ته بېچاره دی ناثر لاسونه کټ کړي دي، نه شناخت کېږي، نور باډی نه بیا شناخت داسې پته نه لګي. سیاره جي ښه خفه یو، خو به شوی کار دی څه نه کېږي. چاړه پې چا راخ؟ چاړه پې ما راخکړې جي. نو روژه دې نیولې ده د الله د یارې او چې الله دې کولو نه کې یېرني؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. قدرمنو سټي کې چې هغه د دهشت دي، د وحشت دي، د درندګۍ دي، د ظلم دی، د صفاقیت دي، دا هغه ټکي دي چې موږ په اخباراتو کې لوستل، په کتاب کې به هم لوستل. دا څیزونه اوس دومره عملي شوي دي چې دا اوس د دې ټکو نه خبره راوتې ده، د لوستو نه راوتې ده. موږ عملي شکل د دې په خپل معاشره کې وکتل. د هغې یو ثبوت، یو شکل به نن تاسو ته هم ښکاري. قدرمنو دا وخت زه ضلع چارسده او د عمر زو تاڼه او ډېر انرجیټک، ډېر قابل کاشف خان ایس ایچ او د هغې ټیم ولاړ دی. دا 2 کسان دي، دوی په دغه لالو کې ککړ دي. ما چې د صفاقیت او د دهشت خبره وکړه، د لالو خبره کوم نو قدرمنو زموږ نوی نسل ډېر خونړی پاتې شو. موږ ته چې کوم مثالونه راځي نو سړی خفه شي، او بیا چې خبره د رمضان المبارک شي او بیا په دې کې داسې قسمه واقعات راشي نو سړی ډېر زیات خفه شي. کاشف خان ډېر مننه، ډېر شکریا، تاسو موږ له ټایم راکړه او ستاسو د خپرونې په بدولت په کم از کم موږ خپل نوی نسل ته او کتونکو ته دا پیغام ایدو چې دغه صفاقیت او ظلم سړی څومره خرابوي، په کم کم ځای کې پاتې کېږي. کاشف خان خو تاسو له مبارکي در کوم، دا سیان پرس کیس او پته نه لګي، دا سر نو پرې لاسونه یو ځای تن بل ځای کې پروت. بهرحال تاسو له خدای پاک کامیابي درکړه. زما ولنې تپوس دا رځي چې د رمضان کې دا کرایم دا ریشو دا اوخیږي ودري که کمه شي؟ اصل کې جي یو بېروزګاري ده او بل مهنګایي په داسې لیول کې روانه ده چې دې سره کرایم چې کم دی نو د خپل نارمل روټین نه لږ غونته کې هغه سیوا کېږي. سر روژه کې څه صورتحال وي کاشف خان؟ سر یو خو د پروژه کې چې وګورئ نو چې کومه څومره سکیورټي فورسز دي هم سړی شپه ورځ چې کوم دی ټول په خپله ډیوټۍ کې مشغول وي. بل د کریمینل سړي چې کوم نن سبا داسې حربي دا ویروتي دي چې پهچان یې نه کېږي چې بی په دې کې دوست کم دی او دشمن کم دی. نو په دې لیول باندې لږه ریشو چې کومه دي سیوا کېږي د کرایم. سر کاشف خان دا یو کس چې حلال کو او ډېره یاره وه، ترخه وه، خلک ډېر خفه وو. آی کې دا کسان ګرفتار شو. لږ شانتې را زموږ کتونکو سره هم دا شریکه کړې چې دی په څه کې ککړ دي او څه کړي. جی موږ ته د جمعرات په ورځ په 7/4/2022 باندې ماښام روجمات ټیم دی. دې ټیم کې اطلاع میلو شوه چې یو بوربند لاش د جندي په دې غاړه کې پروت دی. فوراً د روجمات په ځای پاتې شو، منډې هلته کې ځان ورسو
چې موږ ته بوربن لاش پروت دی چې دای ملاحظه موږ سرسري وکړله نو په هغه پسې نه لاس شته دی نه ورپسې سر شته دی تورې کپړې چولې دي دا ټول صورتحال هم خپل ډي اس پي صاحب ته انګي ته ډي پي او صاحب چارسایي ته په نوټس کې راوستل نه وویل چې تاسو وګورئ چې وایي د سکیورټي فورسز سړی دی که چا انتقامي کاروایي کړې ده په دغه مت کې زمونږ تفتیش شروع شو ډېډ باډي موږ هسپتال ته پوسټ مارټم دپاره یوړله پوسټ مارټم نه بعد پای کې اف آی آر شو تفتیش شروع دی خو بالکل سکلو پکې نه وته جی ډي پی او صاحب سره خپل سپیشل انفارمیشن کم ټیم چې دی د هغې په ترو باندې موږ ته پته ولګېده چې دا الګ چې کوم دی دا محمد جمیل ولد فضل مولا دی چې د پیندهیرو ترناب اوسېدونکي دی تاسو په دغه سایډ باندې لږ کار وکړئ کیدای شي چې دا سړی موږ ته ټریس شي زه په خپله به ذات خود ترناب ته لاړم د والد صاحب د تره سره د ورور سره مې ملاقات وکړو هغوی وویل چې تقریبا 10 سال مخکې دی موږ د هر څه نه اخ کړی دی زموږ د سره څه واسطه پاتې نه ده دغه ځای کم مړ دی دغه پلار وي دغه ځای ډېر د مایوسۍ په حالت کې را روان شو د ډي پي او صاحب انفارمر ټیم ته داسې اطلاع میلو شوه چې یاره دا ځای په دغې شمس الدین کورونو سره دی هغې انفارمر وویل چې ما ته د دې مقتول د ماشومې د خولې نه داسې یو خبره راغله چې زما مور 2 کسان راغوښتي دي زما پلار یې په هغې باندې وجلی دی په دغې نه زموږ د تفتیش شروعات وشو او موږ اصل ملزمانو ته ورسېدو د دې ملزمانو په پوینټیشن باندې چې کوم دی نو موږ هغه سر لاسونه د ماجوکي په ایریا کې ریکور کړل چاړه په غني خان روډ د کاکاخیل شادي خال شاته په غنمو کې پرته وه او نن الحمدلله کامیابي په داسې صورت میلو شوه چې هغه پلار کوم چې د خپل بچي نه بیزاره خو چې هغه درندګۍ ته یې وکتل او د دې ظلم انتها ته یې وکتل نه هغه راغی او هغه د خپل بچي داویداري د دوی خلاف مجسټریټ روبرو وکړل اوس دا کوم چې دا لاسونه خپې دا سر دا یې چېرته دغه کړي دا جی په ماجوکي کې درب کلي ورته وایي د سوپیدارو یو ظهیره ځنګل ځای په هغه ځای کې دا دوی ښخ کړي وو سر دوی څه وایي جي دا لږ په خپلو کړو باندې ستومان هم دی خفه هم دی خو شوی کار د تېر د روژې مبارکه میاشت ده حقیقت په تاسو ته په خپله باندې وګورو چې تاسو دنه تپوس وکړئ دا چې کم مقتول دی د ښځه چې ده نه هم په دې کار کې ککړه وه جي بالکل دا هر څه چې کوم دی د هغې په مشوره باندې شوي دي مخکې نه چې کوم دی نو د دې جمیل سره د دې عباد علي شاه تعلق و د دې د تعلق په وجه باندې د بیا د کور ته رسایي وشوله او هغه ورسره په دې کې باقاعده ملوث دی ډېره ډېره مهرباني کاشف خان ستاسو د ملګرو هم قدرمنو غواړه غونډه کې دماغ خورو بیا د دې ملزمانو سره خبرې کوو موږ سره اوسئ